ښځه وه د هغې ښځې یو ماشومه لور پیدا شو او دا یو غلام یو پخوا خو غلامان یو غلام ته یې ووایي چې لاړ شه او بازار نه دا شی راوړه لور مې پیدا شو نو دغه وخت کې د بعضې څیزونو دغه زنانه ته ضرورت وي دا شی راوړه دا سړی لاړ د کور نه باره چې څنګه ووته یو غیبي سړی وله مخې وله ورغې دی غلام له وی د دې زنانه څه وشو غیبي سړی دې تپوس کوي وی لور پیدا شو وی ښه وی دا جینۍ به سلو کسو سره زنا کوي او بیا به دا جولاګي د لاسه مرګي جولاګي د لاسه به مري دا غلام وړه کې سوچ وکړه چې دا خو ډېره پلیته جینۍ به خیږي او دا سړی خو غیبي د خبرې رښتیا په دې ده چې ما نه تپوس وکړه دې زنانه څه پیدا شو دې ته څه پته وه چې دا زنانه اولاد کېږي هغه څو غیبي سړی دی رښتیا وایي څه پته و ما خو ورته نه وي چې په خپله تپوس وکړه د هغې څه وشو ما چې لورې وشوم غیبي سړی و ښه دا جینۍ به بیا لویږي نو سلو کسو سره زنا به کوي راشه چې بېغمه یې کړم دا ډو سوچ یې ونه کړه چې د الله فیصلې چې څوک بدلولی شي وړه کې یو نیک سوچ راغی چې راشه چې دا پلیته ښځه او سلو سره زنا کوي چې بس بېغمه یې کړمه جاړو قصه خلاصه شي ورمنډه یې کړې او په هغه کور وردننه شو چاړې راواغېشته او په هغه جینۍ باندې په دا خېټه یو څو غزار وکړل او دی ګمان راغی یقین یې راغی چې جینۍ خو مې مړه کړه لړ وتښتېد غلام وتښتېد د نیکۍ او کار مې وکړه د زنا جرړه مې ختمه کړه سلو زناهونو دی خو وتښتېد هغه مور یې پریشان چې خدای دا غلام خو زمونږ تابعدار هلک و دا څه وشو زما لور یې وواله په خېټه باندې په چاړه باندې او هغه خو یې بېغمه کړله او هلکه مو تښتېده خیر هغه زمانه کې چې کوم ډاکټر حکیم طبیب و فورا یې ماشوم هغې له بوتله هغې وله هغه خېټه وګڼله جینۍ خدای جوړه دا سړی لاړ وتښتېد اوس خو په دې کلي کې هم نشي پاتې کېدی ځکه دی یو ډېر لوی مالدار سړي د مالدارې ښځې لورې په چاړو والا د خپل مالک په ګیر شو خو دا سخت مجرم دی لړ وتښتېد بلې علاقې ته لاړ سخته وتښتېد چې لاړ بلې علاقې ته هلته ځان له خواري مزدوري جوړه کړه او بس خو آزاد هم شو ځان یې پټ کړ غلامۍ جون نه موته خواري مزدوري وکړه لږې پیسې ټکې یې پیدا کړې تجارت یې شروع کړ لوی تاجر ته جوړ شو د بله او مال دولت خاوند شو دقه غلام ډېره پیسې یې وګټله او ډېرې ځمکې یې واخېستې او ډېر جایدادونه او ډېر اوښان او هغه زمانه کې چې کوم مال دولت و هغه یې پیدا کړ ښه کافي مالدار شو چې کله دې مالدار شو غلامان هم دي وینځم دي نو سوچ کوي چې ځان له چېته یو جینۍ په نکاح واخلي دې کلي ته م راغی دلته خو دی لوی شوی دی ماشوم اوس یې څوک نه پېژني منځ کې بلا کلونه وتل څوک یې څه پېژني چې د هغه غلام دی راغی په دې خپل کلي م چکر ولګاو معلومات کوي غلامانو ته نوکرانو ته چې یو جینۍ رالو کې خو چې په مخ د ځمکه د هغې نه خشته ښکلې جینۍ بلني زه ورسره هغې سره واده کړو ډېره ښه یو جینۍ وله په نکاح واغېشته جینۍ په نکاح واغېشته او چې جینۍ څنګه په نکاح واغېشته نو د جینۍ خوښه شوه د جینۍ خو دی خوښ شو یو اعلی بنګلی وله جوړه کړه یو ځل یې د هغه جینۍ نه تپوس وکړه د هغه جینۍ په دې خېټه یو داغ داسې یو مخامخ داغ پې لګېدلی ورته وایي ښه دی داغ دی په دې خېټه د څه دی یاره وایي دا خو زما یو مور اوس مړه ده هغې راته یو قصه کړې ده چې کله ته پیدا شوې زمونږ یو غلام و هغه مو سکار پسې ولېږه او غلام چې بار ووت را منډه یې کړې چاړه یې راوړه نو ته یې په چاړو ووالې خېټه یې د لوشټوله غلام زمونږ وتښتېد تر ننه پورې پته نه لګي چې څه شو او مور مې وایي چې بیا مې ستا علاج وکړه خېټه دې جوړه شوه لویه شوه او خو پېښ شو چې دا خو هماغه ده چې ما په چاړه والل خو هغه جینۍ ده دا خو لویه شوې ده وی ښه یو تپوس ته نه کو رښتیال به راته وی وی هغه زومه چې په چاړه یې والې ستا د مور غلام زوم ما والې او بیا زه وتښتېدم او تجارت مې شروع کړو مزدوري او نن د دې وطن امیر یم زما عمره مالدار څوک نشته او تا سره مې نکاح م وکړه یو تپوس ته نه کوم رښتیا به راته وی ما ولې په چاړو والې ما ته بار یو غیبي سړي ووي چې د دې ښځې څه پیدا شو مې چې لورې پیدا شوه وی ښه دا به سلو سړو سره زنا کوي او مرګ به د جولاګي نه وي رښتیا راته ووایه چې تا واقعي سلو تړو سره بدعملي کړې ده او که نه یاره وی سړیه دا خبرې مه کوه خو بس درې ښځې مو ته مې خاوند دی نه نه ما ته به رښتیا وی
بس اوس خو مې ښه دی هر څه چې دې کړي زما ښه دی وی ښه نو چې غیبي سړي درته څه ویلي و ټکې درته ویلي سلو سړو سره ما بدکاري کړې ده او یو ولسم مې ته د نکاح خاوند دی خبره دوسته ښه وی بل وی بس اوس هر څه چې شوي دي ښځه مې خو ما ته خو هغه دا ویلو چې ستا به د جولاګي د لاسه مرګي په دې جولاګانو کې دوه قسمې کې تاسو ورته کتلي یو خو دی چې دا تارونه مارونه پکې ګیی او ځان له کور جوړوي په دې غاړو کې یو دی کې یو وي او د شاته یو غوټه غوندې و پورې نښتي داسې غوټه غوندې وي جولاګي وي غوټه غوندې وي ویښ کې هغه زهریله جولاګي دی د دغې جولاګي نه به ستا مرګي غونډل ورته غالبا وایي د هغه د لاسه به دې مرګي داسې کار د ښځې یو محل دله جوړوم داسې محل جوړوم چې د جولاګي پلار به هم پکې نه راځي یو ناشنا بلډنګ یې محل یې وله جوړ کړه څو چته محل یې وله جوړ او هغې له داسې دروازې جوړې کړې چې په هغې کې میږې هم نشي ورتلی چې بلکل بند دي جولاګي پلار به را نشي او هغې له نوکران ونیول صرف دې دپاره چې تاسو د دې جالې صفۍ کوئ چې دې کې جولاګي را نشي ولې غیبي سړي خبره کړې ده د هغه خبره رښتیا شوې ده هسې نه جولاګي ټک ور نه کړي او دا ښځه مړه نه شي وی چې کور جوړ شو محل جوړ شو نوکران یې په دې مقرر کړل چې تاسو به صفۍ کوئ او د دې غاړو مرګو چې دی کې جولاګي را نه شي یو ځل وی دا ښځه خاوند دواړه په هغه خپل کټ کې ناست و او وی دقسې یو جولاګي په یو غاړه راښکاره شو دا ښځه دې خاوند ته وی سړیه تا ته هغه غیبي سړی دا شی یاد کړی چې زما مرګ به د ده لاسئ وی بالکل دی راته یاد کړی و ده ته ګوره مرګ ته ګوره ورپاسېده او ټس یې ورکا جولاګي له هغه په ځمکه را پرېوت او چې را پرېوته نو کېړی په خپو وه چپړه هغې پې د پاسه راښکه چې ودرېږه زور ورکم چې ریچې کمه چې دا به ما څنګه وجنې چې په خپه یې ریچې کړه د دې ښځې نوک خوږو نوک دې نوک چې د بعضې وخت کې سړی روان والي معمولي غوندې خوږ شي نوک یې خوږو هغه زهر رالل په هغه نوک کې ورننوتل هغې نه کینسر بیماري جوړه شو هغه ښځه دې مړه شو مفتي شفیع صاحب لیکي اینما تکونو یدرککم الموت هر ځای کې چې یې مرګ به مو را لاندې کوي ولو کنتم فی بروج مشیده اگر که په غټو غټو بلډنګانو کې او په مضبوطو محلاتو کې ولې نه یې داسې ده که نه ده محل څوک د مرګه بچ کولی شي غټ محل یې وله جوړ کړو خو چې څه فیصله د الله وه چې د دې مرګ به د جولاګي د لاسه وي همغه مرګ یې د جولاګي د لاسه شو مرګ دا خطرناک شی دی مرګ چې راغې خلاصېدی ته نه شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دوه څیزونه دي چې خلک د هغې نه یریږي یو مرګ دی واقعي یریږي خلک که نه څوک یې نه غواړي یو مرګ دی څوک یې نه غواړي خلک د ځان خلاصوي نه یې غواړي څوک یې نه خوښوي خو نبي علیه السلام فرمایي چې د فتنې د ژوند نه مرګ غوره دی دویم لږ مال غریبي دا د چا نه ده خوښه هر سړی غریبي نه غواړي مالداري غواړي رسول الله مبارک فرمایي چې د ډېر حرام مال نه چې آخرت کې حساب کتاب ګراني غریبي ښه ده د آخرت حساب کتاب خو اساني کوي د مارونو مرګ نه خلاصې قطعا نه کېږي نه دې څوک بچ کېدی شي یو ښځه وه د هغې زوی مړ شو نو اوس هم چې چاته تکلیف یې علماو پسې صالحانو پسې ګرځي نو دې ته چا وی چې زما زوی مړ شو دقه یو زوی یو چې دا به څنګه جمدي شي چا وی یاره پلانکي ځای کې یو عالم دی یو نیک سړی دی ته ورشه که څه دم درود دله وکړي دا راله هغه مولانا صاحب له هغه نیک انسان له وی زما زوی مړ دی زه خو ډېره زیاته پریشان یم او که څه دم دی وکړه چې زما را زوی جمدي شي هغه عالم ډېر هوښیار و او ورته وی بلکل زوی به دې جمدي شي خو یو چل وکړه د اوو کورو نه مال اوبه راوړه د اوو کورو نه خو د هغې کورونو نه به راوړې چې هغې کې مړې نه شوې هغه اوبه به دم کم نو په هغې به ستا زوی را جمدي کېږي خو د اوو کورو نه به وراوړې هغه اوو کوره چې هغې کې مړې نه شوې نو بیا به هغه اوبه دموم نو په هغې به ستا زوی جمدي کېږي دا خو اسان ورېږه اوه کوره نه چې د شلو نه خو به درته را پیدا کړم خوشحاله شوه یو کور ته ننوته تاسو کله خو مړې نه دي شوې ولې نه د ما نیکه خو مړو بل کور کله لاړ
تاسو کره خو مړی نه دی شوی واپ دا بل زموږ پلار نه و مړ بل کور کره لاړه یاره دا لکه چې تاسو کره مړی خو نه دی شوی ولې ماشوم نو سې مې نه و مړ بل کره لاړه تپوس کی تاسو کره خو مړی نه شوی یاره پلار مې هم جم دی نیکه مې هم جم دی نیا مې هم جم دی خو د نیکه پلار هم مړ شوی بل کور کره لاړه چې وګرځېده او رښتیا خبره ده تاسو چې نظر په دې تورنګزو کلي خپل واچوئ داسې کور به پیدا کړئ چې مړی پکې نه شي داسې به څنګه پیدا شي که پلار دې نه دی مړ نیکه به دې مړی نیا به دې مړی که هغه نی د هغه پلار به مړي د هغه نیا به مړی د هغه ورور به مړی بل به مړی وګرځېده ښځه پوه شوه ورور یې غم غوس شو چې که د ما زوی مړ دی خو هلته هم زوی مړ دی که د ما بچې مړ دی خو د هغه سړي ماشوم نه سیم مړ دی که د ما زوی مړ دی خو د هغه هم زوی مړ دی که د ما زوی مړ دی خو د هغه خوږ پلار مړ دی چې وګرځېده دې مولانا صاحب له راله چې ما خو داسې کور پیدا نه کړ چې هغې کې دی مړی نه شي او بس پوه شوم ښځه پوه شوه چې ګوره داسې کور چې دی پیدا نه کړ چې هغې کې انسان مړي ته ولې په مرګ خبرې خو د دنیا نظام دی ګرځي کله یو ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل ځای مړ کله بل حضرت سلیمان علیه السلام ملک الموت ورله راغی ملک الموت سلیمان علیه السلام دې تپوس کوي وی چې ته دا دې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې ټولو خلکو نه ساګانې څنګه وباسې سلیمان علیه السلام ورته وایي یو ځای نه م راکاږي بل ځای نه م بل ځای نه م بل عجیبه جواب ورکوي وی سلیمان علیه السلام وی تا سره چې یو کاسه پرته وي او د انار دانې پکې پرتې وي یو کاسه ده د انار دانې پکې پرتې وي تا نه یو دانه پټېدی شي په دې کې وی نه وی ګوره چې خوښه دي د خپلې مخې نه دانه رالې هم راغېشتی شي که د هغه بلې غاړې نه رالې هم راغېشتی شي که د میند نه رالې هم راغېشتی شي که د غاړې نه رالې ستا خوښه ده چې کوم ځای نه دانه راخلې نو تا ته حاضره پرده په لاس کې درته ښکاري وی دقسې چې تا ته په کاسه کې د انارو دانې مخامخ پرتې وي او ته ترې کومه رالې راغېشتی شي د دې ټولې دنیا دا روحونه ما ته دقسې مخامخ کاسه کې پرته ما ته چې الله حکم وکړي چې هغه ځای نه روح راواله داسې ده لکه ته چې د انار دانه دی یو ګوټ نه راوچتې تا ته مشکل شته نشته داسې ما ته مشکل نشته ما ته حکم وکړي لاړ شه شابه خو هغه عراق کې افغانستان کې کشمیر کې پاکستان کې فلان کې ګوټ نه سا راواله نو ته چې د انار د هغه پلیټ نه دانه رالې څوک درته وي هغه ګوټ نه واله هغې نه واله هغې څه مشکل درته شته وی نشته هغسې ما ته مشکل نشته او رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملک الموت نه تپوس وکړو اتم تپوس کوي وی ته چې دا د ګڼو خلکو نه ساګانې وباسې څنګه وباسې بعض انسان یې د ګڼو نه ساګانې وباسي په یو وخت کې وباسي اکسیډنټ وشي 100 کسه پکې مړه شي بم دماکه وشي 50 کسه پکې مړه شي جاز غرق شي پکې 300 مړه شي دې سره څه چل کوي وی ما سره بلا فرشتي دي په لکونو فرشتي دي زه په خپله ساګانې نه وباسم چا نه په خپله وباسم چا پسې یوه فرشته لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم چا پسې بله لیږم دا خو یو نظام دی زما لیکن الله ما له خپله دومره طاقت را کړی دی که زه په اووم اسمان کې کینم او دا خپلې 2 ګوتې د دې ټول ځمکې اسمانونو ځمکې لاندې پورته چې جاندار مخلوق دی سا والا دا 2 ګوتې ورته مخامخ کړم د دې ټول نه په 1 سیکنډ کې په دې 2 ګوتو سا راښکې شم نو طاقت الله را کړي فرشته هم هغه فرشته مقرر کړې ده اخلاصي دې نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کوم انسان نه چې سوځي دی په دا کټ کې پروت دي 2 قسم انسانان دي یو نیک عمل دی یو بد عمل دی او تیره جمعه مې د نیک عمل او د بد عمل معنا کړی و چې نیک څه ته یو بد څه ته دې ته شکلونه ښکاره شي وایي دا خو څوک مخلوق دی نیغ په نیغه نه راځي او به یېرېږي نو چې کله را ډېر را نږدې شي نو دته شکلونه نور هم غټ شي خواله وله را شي په خشته شکل کې چې کوم ملک الموت دی د مرګ فرشته اتې مخکې نورې ورپسې وي نبي علیه السلام فرمایي دغه وخت کې د هر انسان دپاره خدای پاک په جنت کې او په دوزخ کې ځای مقرر کړی دی مونږ له هم شته او کافرو له هم شته زمونږ هم په دوزخ کې هم ځای شته او په جنت کې هم شته او د دې کافرو هم په دوزخ کې هم شته او په جنت کې هم شته نو چې کوم سړی مسلمان یو جنت ته لاړ شي د هغه د دوزخ ځای الله بل کافر له ورکړي او چې کوم سړی کافر شي دوزخ ته لاړ شي د هغه د جنت چې کوم ځای دی چې جنت کې الله مقرر کړی هغه وله الله بل مسلمان له ورکړي دې ته محرومه کړي نو چې ځنکدن دی د دې نیک سړي نو دته الله دوزخ وښیي
په دا ځنکدن کې ورته وښایي. فرشتې ورته مه یېرېږه، دقه دوزخ و دا ستا د دوزخ ځای و، خو تا نیک عمل وکړو نو دا ځای په تا الله حرام کړ، دې له به نه ځې. نو بیا ورته له جنت هغه ځای وښایي، وایي دقې له ور روانې. دې په دا ځنکدن کې د جنت محلات او د جنت خوشحالۍ او د جنت حورې دا وویني. نو چې سړی دا په ځنکدن کې وویني چې د دوزخ ته دغه غم خلاص شومه، د هغه اور نه په سترګو یې وویني او د جنت دغې محل له ور روان یم، څه مو خیال دی؟ دی به په تلوارۍ کې به نی، دی به په دنیا څه کوي. لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قرآن شریف کې الله فرمایي د نیکانو په حق کې چې دوی باندې یره بني. ولې؟ جنت یې ولید، دوزخ یې ولید چې دا استانه ختم، دغه جنت له به ځې. ولا هم یحزنون، هلکه زما بچي دي، دې پسې خلک خپوي، زما مال دی، جیداد دی، دکان دی، پیسره دولت دی، دې پسې خلک خپوي. لا هم یحزنون، دی به په دنیا کې چې کوم خواږه څیزونه پاتې شو هغې پسې غمجن به نه شي. نو چې دا جنت او دوزخ دواړه وویني، ورته ووایي چې دغه دوزخ در باندې حرام او دغه جنت له به ځې، دې خوشحالي چې خدای دا ساره نظر وباسه. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الى ربک راضیة مرضیة فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اے نفسا ته به د الله نه خوشحاله، الله وستا نه خوشحاله، خوش مطمئن به، اطمینان کې به راځه کنه الله له دې بوځم. ارجعی الی ربک، چې یو نفس ته دا وایي چې خپل خدای ته را روان شه، رب ته را روان شه، دې به خوشحالي کې به نه خوشحاله. راضیة مرضیه، ته به هم خوشحاله، الله به هم درنه خوشحاله. او زاغه نیکان بندگان دی جنت هغې کې دننه شه او جنت ته داخل شه، دی به دومره خوشحالي پرواز به کوي چې زو څنګه دی جنت ته ور داخل شم، اله زر سو باسه. حضور پاک مبارک فرمایي داسې به ته سو باسي لکه یو مشک چې د اوبو ډکې و د هغې نه یو ساعت کې وځي، دا مشک خو پې نه دردېږي او نه پې خوږېږي، دقه بسې د اعصابه تې وځي، هېڅ تکلیف په وته وي. او چې دا ساعت یې څنګه وباسي نو نورو فرشتو له به یې ورکي، د ملک الموت ډیوټي ختم، نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړي، ته خو دې وجود له دلته کفن ورکې، او نورو فرشتو د جنت نه کفن راوړی دی، اعلی خوشبویه د جنت خوشبویي ده په هغه کفن. بدن ولا مونږ په بل کې نغاړو، بدن هم خوشحاله، روح هم خوشحاله، دواړه هغه ونغاړي، فرشتو له یې ورکي، هغې یې بر اسمان ته روان کي. وی په دې فضا کې چې څومره فرشتي دي دی په دې خوري دي، دا ټول دعاګانې کوي، یا الله دا روح خو په ما مونږ راولې، نورو یا الله دا روح په دې لار راولې، دا خو ډېره خشته خوشبویي کوي چې په مونږ دا خوشبویي ولګي. نور فرشتې وی یا الله د دې فلانکي دا روح خو په مونږ راولې، او د ده چې په دنیا کې کوم ښکلي نوم په هغې یادېږي. یو بل ته فرشتې وی لکه د هغه فلانکي د فلانکي زوی حضرت فلان کې ښکلې نوم یې اخلي، هغه وفات شو، وایي دا خوشبویي خو د هغه ده، او دعاګانې ورته کوي. او چې کومه هغه بیا ورسوي علیین ته یا جنت ته ورسوي، د شهداو هغه جنت الفردوس ته ځي، د عامو مسلمانانو هغه علیین ته ځي. او چې کوم وخت کې د بدعمله انسان نه سو باسي، دا فرشتې راشي مخامخ ورته کښېني، دا ساعت راکاږي او څنګه ته راکاږي. حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د کعب احبار نه تپوس وکړه، یو ډېر لوی عالم و. وی کعب وی د کافر نه او د فاسق نه چې سو باسي دا څنګه وباسي؟ وی داسې مثال دی لکه د ازغو ډکه اونه چې د انسان په وجود کې ګیری، او د دغې د ازغي او غنې د انسان په دې رګونو کې خورې وي، او دا اونه ترې راکاږي، د دې رګونو نه د روح سره قطرې روځي، قطرې دا سا چې راوباسي د سا سره د رګونو د غوښې او د وینې او قطرې روځي. او بل مثال یې داسې ورکوي، وی لکه سسپار چې په اور کې سور شي او په لمدو مالوچو کې کېدی او راکاږي، مالوچ په لامدي نو سودي لمبه به نه کوي او لوخړې وباسي، دقه رنګې دا سا په دې وجود کې راخکي چې دا وجود یې لوخړې کوي. الله دې مو ساتي، یا الله ته مونږ وساتي. خدای د دې جمعې د مانځه د برکت نه او د دې مسلمانۍ د برکت نه د دغې عذاب نه خدای وساتي. خطرناکه خبره. او دته هم دواړه ځایونه وښیي، وایي هغه جنت اوستا
خو تا بدعملي وکړه سپېره الله دې خفه کړه هغه دوزخ ته به وځې دواړه ورته وښایي چغې وباسي او په زور ترې راسا راکاږي چې سا ترې وباسي د یو ښه کفن یې وله راوړي بدبویه هغه کفن کې فرشتې بندې کړي چې کفن کې بند کړي بدبویې تیزي نو په دې فضا کې دا فرشتې یاري دا څوک مړ د څښا بین تیزي وي دا هغه فلان کې د فلان کې زوی چې په دنیا کې د کوم څښا نوم و په هغې یې یادوي خیرې ورته کوي وی خدایه تی تباه کړې خدای یې غرق کا خیرې ورته فرشتې کوي خوار شي که تا بدعملي نه وه کړې نو نن به موږ ستا د برکت نه دا څښا بین نه راته بره اسمان ته روان کی د اسمان دروازې ته ورسئ قرآن شریف کې الله فرمایي لا تفتح لهم ان الذين كفروا څنګه لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط اسمان دروازه به ورته کولو نشي دا هغه ځای نه راوغورځئ لاندې سجین دی هغې ته ورسېږي یو ظالم بادشاه و د هغه نه سا ملک الموت ولا راغی او دا په بني اسرائیلو کې تیر شوی دی او دومره ظالم بادشاه و چې ډېر ظلمونه به یې کول ملک الموت راغی او نیغې د کټ خوا کې ودرېده دی ورته داسې غوسه شو ته څنګه رالې بې اجازه ته څنګه رالې او زما دومره نوکرانو نه څنګه دلته رالې ملک الموت ورته وایي وایي زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم د دې کور خو د انسان په شکل زه خو نه پېژنم ده وایي ګنې غل دی زه د دې کور د مالک په اجازت راغلی یم ښه کاکا دا ستا نه دی دا کور او زه هغه ته یې څوک وایي زه هغه کس یم چې نه مې ته منې کولی شي او نه مې ستا څوکیداران منې کولی شي او زه هغه کس یم خلکو سره ظلمونه کړي دي او خزانه مې په ظلم ډکه کړې ده ما له اجازت راکړه چې دا یو ورځ راکړه چې د خلکو ته خپل مالونه واپس کړم او چې په چا مې ظلم کړی دی چې هغې له څه ورکړم یا ترې معافي وغواړم وایي دا نه کېږي ملک الموت ورته وایي ښه که دا ټول ارڅ دا جایداد او ځمکې او بادشاهي راکې په دې کې وایي دا هر څه والا دا هر څه ستا خو ما له یو ورځ جون راکوي نه کېږي یو ګنټه خو راوي ګنټه هم نه کېږي یو 2 منټه خو را چې 2 رکعته مونځ خو پکې وکړم وایي دا هم نه کېږي یو سا دی ده چې دا والې ختم مرګ چې ټیم راغی که نه وایه که نه بیا دا ټیم پکې شته چې ورېږه هغه کور هغه سره پورې لاړ شم او بچو ته وصیت وکړم وایه شته پکې شته بیا پکې دا شته ورېږه د پلنکي را باندې قرض دی مال دی دولت دی را سره پردی حق نه والی دی چې دا واپس کړم نه یې سب نشته خیر و خلاص حضرت ابراهیم علیہ السلام الله نه یو سوال کړو وی پروردګاره د مرګ د اختیار مال راکړه چې زه کله غواړم چې ساره نه وځي او چې ونه غواړم چې ساره نه ونه ځي وی خدر مې کړه اب دا و چې یاره زما خو مرګ نه دی خو نو بس ډېر ټول عمر به جان دی 200 کالو ته چې عمر ورسېد 200 کالو ته یو سړی راغی میلمه شو ابراهیم علیه السلام ډېر مهمان نواز چې مهمان نواز دی او دی میلمه شد واحد پیغمبران ټول سخیان دي ابراهیم علیه السلام هغه پیغمبر و چې بغیر د میلمه نه ډوډۍ نه ده خوړلی لازمن به د میلمه سره ډوډۍ خوړه یو ځل یې هېڅوک پیدا نه کړل غلام ته وایي څه ملګري ته ورشه څوک پیدا کړه چې ډوډۍ وخورم لوږې دې مړ کړمه وایي صاحب څوک په دې لاره هم نه ښکاري وایي لاړ شه بلې لارې ته لاړ شه یو کس راوله چې ډوډۍ ورسره وخورم زه خو بغیر میلمه نه خورم ډوډۍ یو بوډا غوندې کافر یې وله پیدا کړه وایي صاحب یو سړی په دې لاره روان دی او کافر دی وایي دې راوله خو چې زه ډوډۍ ورسره وخورم نن سبا خو مونږ چې میلمه ووینو نو غټ څادر په سر لږ خور کړو داسې ده که نه څادر پټ کړو سر پکې پټ کړو چې هسې نه په دا میلمه ځان ناغرضه کړو چې دا بس د میلمه به دا خیال چې زه ونه لیدم نن سبا خو زمونږ دا سوچ دی دا هم سوچ نشته چې دا ډوډۍ مال او د میلمه له څوک راکوي الله راکوي نو بوډۍ راوسته چې ډوډۍ کېښوده نو ابراهیم علیه السلام هغه بوډا ته وایي لاسونه یې رپي اوس بوډا دی ورته وایي د خدای په نوم شروع کوه د خدای په نوم شروع کا بوډا ورته وایي د چا په نوم وایي د خدای وایي خدای څوک دی نو خدای نه پېژنم زما په کور کې ما ځان یو خدای جوړ کړی دی یو بوته د هغه په نوم به شروع کوم
ابراهیم علیه السلام ورته غصه شوې، ښه زما د رب په نوم ته ډوډۍ نه خورې؟ زما خدای نه مني چې چاته پیدا کړي، پاسه خبیث بچی ګنې اوس یو څو دې وامه، وځه خوار شي، تا به دې ډوډۍ خورم؟ زما خدای نه مني، زما رب نه مني. په سړی بوډۍ په مخه رب العالمین ورته وحی وکړه، ابراهیم دا دې څه وکړه؟ ما ورته وی چې ستا د خدای نوم واله، هغه ستا نوم نه اخېست، د بوت نوم یې اخېسته، ما له پې غصه راله. وی ګوره ما سره شرک کوي، شرک ما نه مني او ما سره شریک مني، او دا بوډا د سلو نه اړېدلې دی او ما پې ډوډۍ بنده نه کړه، زه ورکوم. زما دشمن دی، ما ته کنځل کوي، زه چې خدای شریک ګڼي دا خدای سره کنځل دی، او ما دې نه غواړي، زما مال د دغه بوت نه غواړي، او ما ټول عمر ډوډۍ ورکړه، نن ستا میلمه شو نو یو نوړی ډوډۍ نو هغه دې پې بنده کړه. هله وایي شابه، هغه نوکر ته وي دا بوډار دی که چې را پیدا کا. بوډۍ راوست ډوډۍ ته کېنه، وایي تا خو وختي دو شړلم، وایي ما ته خپل رب ملامته کړم، خپل پروردګار د چا د نوم د وجې نه چې ته ما وشړلې هغه ذات، تا چې کوم ذات سره شرک کې هغې ذات ملامته کړم چې بد دې وکړل، زه ډوډۍ ورکوم ته نه ورکې، ما سره شرک کوي زه ورکوم، نن تا سره پوټۍ کېناسته او ته نه ورکې، بس زه معافي غواړم، شابه ډوډۍ خوره. وایي ښه واقعي داسې ده؟ وی او وی ما ته کلمه وخواه چې زه مسلمان شم. بوډا خدای مسلمان ابراهیم علیه السلام باندې ایمان راوړ، شرک نه توبه کړ. نو خبره مې دې پورې کوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام مهمان نواز، نو یو بوډا ولا راغی او د خدای نه سوال کړی دی چې خدایا زما مرګ لږ زما په اختیار کې کا، چې زه وغواړم نو چې زما نه ستا لاړه شي، چې نه غواړم چې د جم دی. ډېره ښه ده، ما خو تاسو تېره جمعه د ابراهیم علیه السلام د قربانو ذکر کړی و که نه؟ څومره قربانۍ کړي دي. نو رب العالمین د داسې انسان سره خپله ښېګړه کوي، خو الله خپلې فیصلې په طریقه چلی، د الله وبره علم بل چا سره نشته. بوډا چې کېناست ورسره ډوډۍ ته، نو بوډا داسې حد ته رسېدلی دی چې لاسونه یې رپي او سر یې مرپي. دا بعض انساني هغه بیماري غریبه، سر یې مرپي او لاسونه یې مرپي او خوله یې مرپي، چې نوړی دی بوډا اوچته کړه او خولې ته یې کړه، نو هغه ترکاري او هغه نوړی ته په دا ږیره راوبیدله، ټوله ږیره او جامې د لمدې شوې د ترکارۍ نه، او نوړی ته په ځمکه پرېوته. ابراهیم علیه السلام پې رحم راغی چې خدای داسې جم دی د ده دا ژوند. بله نوړی راواغېسته د غریبه، لاس یې رپېدام ته پرېوته، بله یې راوچته کړه، چې بله یې راوچته کړه په خواره یې خولې ته ورسوله، نیمه ترې لاندې لاړه او نیمه په خوله کې ګډه وډه شو، ږیره او جامې ټولې رنګ شوې په ترکارۍ او په ډوډۍ. حضرت ابراهیم علیه السلام دې بوډا نه تپوس وکړه، بابا د څو کال وي؟ وایي د 200 کال. د ابراهیم علیه السلام د عمر برابر عمر یې ورته یاد کړ، وایي د 200 کال. ابراهیم علیه السلام وایي خدایا داسې عمر ته خو مې مه رسوي، دې عمر نه مې الله وساتي، دا عمر دا جون خدای دې نه خو مې وساتي. بس هغه سړی ورته برابر شو، ملک الموت په دغه شکل کې راغلی، ملک الموت د مرګ فرشته په دغه شکل راغلی، ورته برابر شو. ابراهیم علیه السلام بس سا دی نه وباسم، وی ما ته خو الله مشوره ویلي چې که ژوند دې خوښ وي نو نه وباسم، که مر وی اوس دې سوال ونه کړه چې دې ژوند ته مې خدای مه رسوي، اوس دې وایي په دا ټکي دې ووایي، خپله تا ځان له مرګ خوښ په دغه ټکي دې ووایي، ټیم دې پوره دی چې خبر اخلاص ده، چې ځکه الله تعالی اختیار درکړو تا په خپلو چې خدای دې عمر ته یې ونه رسوي، نو یو سیکنډ پکې پاتې دی بس دغه عمر کې. لکل امة اجل اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. چې کله هغه نیټه راله، نه یو ساعت سیکنډ مخکې والی شته او نه یو سیکنډ وروسته والی شته. یو سړی د دارو دکان ته لاړ، دارو یې اخېستی، دکان ته د دارو لاړو نو هلته دارو اخلي، هغه دکاندار ته وایي چې د دې څومره ټایم دی د دارو بوتل، هغه بعضې وخت کې ګرنټي ورته مونږ وایو، د دې به څونه ګرنټي وي؟ دکاندار ورته وایي ستا ګرنټي شته ده چې د دې بوتل ګرنټي غواړې؟ وی او بلکل زما ګرنټي شته، زه ځوان زلمی یم، ډوډۍ خورم، پیسه شته، دولت شته، خپې شته، روغ صحت شته، زما ډېره لویه ګرنټي ده او یا 100 کاله ژوند مې دی. خو چې دا ټکې ووایي د هغه دوکاندار په هغه فرش ته پاسه را پرېوته او ساعت یې وخته، ګرنټي د ژوند چا سره هم نشته. نبی کریم
سللت ولا سکار مقرر کی التا ورسیگی نو التا دساو باسی جعل له الیها حاجتا التا و تاجت مقرر کی لالچی او چې التا کی زی مرگ مقرر دے دساو باسی نبی علیہ السلام فرمائی کہ بنی اسرائیلو کے کسان را جمع شو یروی رازے لگ اللہ تا وجعلو سوالو کو دے مقبری تزو یو ملی دے که را جمع دے شو مونگتی لگ تپوسو کو دا زن کدن او دا مرگ واقعی که سڑی دیر بے سفر مکی کنا نستارا بیتا و سرائی که سعودی تلار شی انگلینڈ تلار شی نو پٹیل اپن خود تپوس کولی شک سچ دا کنا چلا که سال دے امریکہ سنگا دا سفر دے سنگاو جس کے لاڑے بس کے لاڑے سنگا تکلیف ہو کنو لیکن نہ مرگ پا سفر چی سوک ورغی دا پٹیل اپن معلومات کولی شی ندر تا پا انٹرنیٹ الویلی شی او ندر تا بل موبایل کې هغه شی سره هغه خلکو ته جلیږي میسج هم درته نشي کولی چیرې د مرګ سفر څنګه او ځان کدن می څنګه نو وی چیرې مونږ لګوندې یو مړی کې جمع دی شو چې مونږ ته پوسو کو نو دی چغې والے الله ته نیکانو خپل عملونه الله ته پیش کړل چې الله یو زوړ غوندې مړی مونږ ته را جمع دی چې مونږ ته ځان کدن او د مرګ متعلق معلومات ول وی اللہ دا دوی دا دعا قبول اکلاو یو جلق شو یو قبر اوشتے دو یو مڑ اعتبار روتا دوی تیو کتا لغم حیران شو دوی دا پوسو کا کلا مڑید چی معلومات رو کل سل کالا دا غدا مرک شو پورا سل کالا دوی تا پوسو کا یرا وی بس یو تا پوس دا نکو چی تو سنگ سڑے زخوی خیمہ الحمدللہ نیک سڑے ما وی دا تا پوس دا نکو چی مرک سنگاو دا دے مرگ ال راتا وایا وی سل کالا مخ کے رانا سوتے دا سل کالا مخ کے او اوسا پوری سل کالو چو چی دا ما پخلو کی دا زن کدن غطری خوالے پروت تے پخلو کی زن کدن تری خوالے پروت تے وی دام راتا رسو ظلمو کو چی دا ساسو بدوارا جم دیکھ لما اوز با بیا زن کدن نابانی تیری گی اس خلیتا گورے ساسو دعا قبلی گی نو مال دا اللہ نسوالو کے چی مانا دا سے سال لو بازی چی زن کدن ناباندی رہنے